نن جوړه خوشالي د کل ښکاري علاقه لانور غوندې ځلېږي دا زمونږ مدرسه نن ختم د قرآن دی د رحمت د لوی شیوا د رحمت د لوی شیوا ماشوم محمد توصیف ته نن په سر شو د پګړې دا واړه خانه ده چې ورته وایي تبریکې جوړه خوشالي د خپل خپلوان راغلي دی خپلوان راغلي دی نن جوړه خوشالي د کل ښکاري علاقه لانور غوندې ځلېږي دا زمونږ مدرسه نن ختم د قرآن دی د رحمت د لوی شیوا د رحمت د لوی شیوا ماشوم محمد توصیف ته نن په سر شو د پګړې دا واړه خانه ده چې ورته وایي تبریکې جوړه خوشالي د خپل خپلوان راغلي دی خپلوان راغلي دی عبدالله ابن عباس مو مدرسه د پادی سواش فورس پکې لګیا دي طالبان پکې مینار هری عزیز الله لرب ورکړې مهارت توصیف ختم قرآن کو دا درب مهرباني درکې محمد اسد الله چینن مبارکي محمد جمال په منګا راغلي خوشالي راغلي خوشالي نن جوړه خوشالي د کل ښکاري علاقه لانور غوندې ځلېږي دا زمونږ مدرسه نن ختم د قرآن دی د رحمت د لوی شیوا د رحمت د لوی شیوا ماشوم محمد توصیف ته نن په سر شو د پګړې دا واړه خانه ده چې ورته وایي تبریکې جوړه خوشالي د خپل خپلوان راغلي دی خپلوان راغلي دی هارون دی راوړی درته نن محمد فیضان قاری عزیز الله باندې دی فضل د سبحان دا لویه خوشالي د نن دی ختم کړو قرآن در جان محمد سالم دے در تاڑی جدن خوشال پورا دے شور ماند دے ساند زلجلال جان بی بی چینن دستا دیدن تاڑیر لیوال دیدن تاڑیر لیوال نن جوڑا خوشالی دا کل ښکاري علاقه لانور غوندې ځلېږي دا زمونږ مدرسه نن ختم د قرآن دی د رحمت د لوی شیوا د رحمت د لوی شیوا ماشوم محمد توصیف ته نن په سر شو د پګړې دا واړه خانه ده چې ورته وایي تبریکې جوړه خوشالي د خپل خپلوان راغلي دی خپلوان راغلي دی عبدالله ابن عباس مو مدرسه د عربیا ځلېږي لکه نور د پدې سوات کې ښایسته شاعر محسن الله ورته قلم کړو نن هدیه ماشوم محمد توصیف ته نن په سر شو د پګړې دا واړه خانه ده چې ورته وایي تبریکې جوړه خوشالي د خپل خپلوان راغلي دی خپلوان راغلي دی نن جوړه خوشالي د کل ښکاري علاقه لانور غوندې ځلېږي دا زمونږ مدرسه نن ختم د قرآن دی د رحمت د لوی شیوا د رحمت د لوی شیوا ماشوم محمد توصیف ته نن په سر شو د پګړې دا واړه خانه ده چې ورته وایي تبریکې جوړه خوشالي د خپل خپلوان راغلي دی خپلوان راغلي دی دا ختم القرآن مبارکی نظم دے پڑھی رمینا محمد توصیف تڑالی شی فرمائشی کڑے دے محمد عصیب محمد جمال محمد فیضان او خوب پلار جان محمد سلیم لطرف آدھا قاری عزیز اللہ غالب چار باغ سواد شہری کری دا پڑھی رمینا محسن اللہ چکی سری آواز نصیب اللہ جانان دا ہر قسمہ فرمائشی نظمون لبارہ سمنگ رابطی نمبر یاد لرائی 343 72 40 520 والسلام